الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد تشرح بسلسلة كده مبارك درسنو چې باغی کې منګه د مسلمان د عقیده وضاحت کوي چې مسلمان به عقیده ساتي، او بار بار دی خبري د تکرارولو مطلب هم دغه دی چې زموږ په ځل کې د عقیده اهمیت کینی. په دغه مبارک کتاب کې بعض مسائل منګه بیان کړو، او په اخرنی درس کې منګه لسم نمبر باب شروع کړو. باب ما جاء في الذبح لغير الله، د غیر الله په نوم باندې حلاله کول. نو باغی کی یو آیت راوړو: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، چې عبادتونه، قربانیان، ژوند او مرګ د مؤمن د الله د پاره. دویم آیت پر راوړو: فصل لربك وانحر، چې موږ د خپل رب د پاره کوو، قربانی او حلالم داغه د پاره کوو. به دغه نه بعد علی رضی الله عنه حدیثو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تسلور خبرې کړې وي. یو دا چې د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د غیر الله د پاره حلاله کوي، او دویم د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې خپل مور پلار باندې لعنت وي، او دریم د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې بدعتي لزی ورکي، او سلورم د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د زمکه نخي نخانه بدلی. او د دې سلورونو مسلو تفصیل چې دغه تیر شوی درس کې تیر شوی. دغه نه بعد حدیث ته، او دا په دې موضوع کې د غیر الله په نوم حلاله کول، په دې موضوع کې دا اخرنی حدیث ته په دې باب کې ډیر فائدمن حدیث ته، او خپ غور سره ووري. وی چې وعن طارق ابن شهاب رضی الله عنه، طارق ابن شهاب البجلی رضی الله عنه، دو بارکی اختلاف ته چې دا صحابي دی او کنه، خو اکثر اهل علم وی چې دا صحابي دی او په 3 هجری کې وفات شوی. بیا دا مسله چې د پیغمبر نه دا خبره اوریدلې ده او کنه، که چرته صحابي دا وی چې پیغمبر دي سویلی دی او دا اوریدلې د پیغمبر نه نه، نو بیا هم سند برابر دی، ځکه چې صحابه کرام ثقه خلق دي او دروغ نه وایي. نو مرسل د صحابي چې صحابي وی پیغمبر دي سوی، نو دا د صحابي اوریدلې د بل صحابي نه هغه بوته ویلي چې پیغمبر دي سوی. صحابه کرامو تزکیه الله سبحانه وتعالى کړي. اوس کا تابعی وی یا تبع تابعی وی چې پیغمبر دي سی ویلي، دا نه قبلي. پیغمبر څنګه ویلي؟ په موږ کې واسطه پکار ده، واسطه موږ ته وخایي. خو چې صحابي وی پیغمبر ویلي دي، او اگر کده نه اوریدلی، بیا مسند سره صحیح دی. وجه څه ده؟ ځکه چې صحابه کرام ټول ثقه دي، صحابه کرام ټول ثقه دي، دوی دروغ نه وایي د دین په مسلو کې. او بیا به پیغمبر باندې دروغ او صحابه کرام د مسلمان نشي منله. نو طارق ابن شهاب وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. یو سړی جنت ته ننوتو د مچ د لاسه، او یو سړی جهنم ته ننوتو د مچ د لاسه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ صحابه کرام یا رسول الله دا څنګه د مچ د لاسه د سړی جنت ته ځي او د مچ د لاسه د سړی جهنم ته ځي؟ ولاشنا خبره. قال پیغمبر وتوضاحتك
مر رجلان على قوم دو کسان په یو قوم باندې تیر شو په یو علاقه کې په یو خاص قوم او قبیله باندې تیر شو لهم صنم دغه یو بت پروت په لار کې لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا نو په دغه طرف باندې نشي تیرې دې تر دې چې دغه بوت لپاره دې سر ورکړی نه دغه لازم کړو زموږ د بوت ډېر عزتمن دی او د زموږ معبود دی موږ د قدر کوو نو څوک چې هم په دې لار تیریږي نو سنه سبد دې بوت په نوم باندې ورکوي دغه دوه پمرالو هغه دوه کسانو په دې بوت باندې راتیر شو فقالوا لاحدهما نديوته وي قرب صور کده بنو هغه ورته ليس عندي شيء اقربه ما سره سنشتي چې د بنو ورک دینه په فواید رو بس نو د خبره د ساتي د انکار نه کړي چې زنه ورکوم خو سي وي سنشتي چې زه ورکم قالوا له اغوتي قرب ولو ذبابا مچ د بنو ورکه کنه راوینی سه د پنوم مړی که بس د پلانی سه پنوم باندې شو ذبابا نو مچ خودو مګران نه فقرب ذبابا غبس اما چې دی بوت پنوم باندې مړکو او اداره د پنوم شو نو ځان نږدې کو دی بوت ته پس باندې په مچ باندې فخلوا سبيله نغيلر بريخود وزت تیرې دې شي فدخل النار دیو تلار بريخود هو لاري ني غلړه جهنم ته وقالوا للآخر دي بلتي ودي جيمت قرب صورك أغورتو ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل زد الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې څه شي نشم ورکولی او نه غیر الله ته په دې باندې نزدېکت حاصلو فضربوا عنقه نو دا سټي ولو فدخل الجنه مرشو جلال جنت دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم الله راوړی او په نورو کتابونو کې راغلی ډېر ناشنا روایت او په دې کې ناشنا فواید دي چې وګوره څنګه د شرک دا مسله څومره لویه ده یعنی بعضو ته د ښکاري چې یاره دوی د شرک دا ټکی کوي مړه شرک څه دومره غټ خبره خو نه په مخه ځان د شرک نه ساتي ځان د شرک خبره ډېره غټه مچ سي شي معمولی وړوکی مخلوق ته خو سړی چرته لاړ جهنم ته لاړ نو چې یو سړی سجده لګوي بت ته او قبر ته او غیر الله ته او طوافونه کوي د درګاونو دربارونو نه او هغوی ته چغې وایي او رامدد شه ورته وایي د هغوی په نوم باندې څاروي حلالوي د هغوی په نوم باندې چیني وریجې او غوښې او دیګونه او دا شینه تقسیمي او نظرانی او منښتې د هغوی په نوم کوي دا یو پاک موحدین دي دا به پاتې د مچ د لاسه دي دا سړی ځي جهنم ته او دوی دی جهنم ته نه ځي دا دی بیا برابر مسلمانان دي مچ معمولی مخلوق د راونی و بس نو دا د پلانی بوت ته پاره پلانی بوت ته پاره دا غي سره لاړ چرته جهنم ته نو د دې حدیث نه د روایت دلته ولې راوړو وې د غیر الله په نوم باندې حلال کول کفر او شرک دی د دې ځنه ته ثابت کړه چې نور خو پرېدا چې مچ دی هم د غیر الله په نوم باندې د نزدېکت لپاره استعمال کو نو د دې سو کو د دې کفر او شرک کو پاتې لدا چې ته ساروي حلال کې د فلانی او د علانی په نوم باندې ولعیاذ بالله د غیر الله په نوم باندې حلال دي تفصیل ما په تیر شوی درس کړی چې د بسلور قسمه او بیا غ تفصیل لنی شو کړی
بلا غیر بعد مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي. اولنۍ مسله تفسیر قل ان صلاتي ونسكي و د دې آیت تفسیر وشو. تفسیر د دې آیت قل ان صلاتي ونسكي دا وشو شی کې نه شي. دیمه فائدہ تفسیر فصل لربك وانحر د دې آیت وضاحت وکي وشو دم تیر شوی درس کې شی. دریمه مسله وی ګوره دغه حدیث کې رسول صلی الله علیه رضی الله عنه صدور خبري خوري چې لعنت ته په دې صدور قسم خلقو باندې البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. خو شروع دا غي انسان نو کړی چې لعنت د الله په هغه چا دی چې د غیر الله په نوم حلاله کړی ده. دلیل چې دا ګناه ډیره غټه ده. څلورمه مسله وی په هغه چا باندې لعنت ته چې لعنت وي په خپل مور پلار باندې او دې کې دام دي چې تر چا مور پلار ته کنځلي کې هغه ته وکړي نو دې به کوم داخل دي. پنځمه مسله لعنت باغ چا باندې چې هغه بدعتي لا زه ورکه د عزت او احترام کوي. هغه انسان له چې هغه د الله په دین کې تبدیلی راوستي ده د الله حق وي خړلې او تول زه ورکه. شپږمه مسله لعن من غير منار الارض وی لعنت باغ چا باندې چې هغه د زمکې نخي بدلی وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الارض. وإذا منار اغا نخوت ولکی چې ستا او ستا د گاونډي د زمکې په منځ کې فرق راولي. فتغيرها بتقديم او تاخير مبتدا نخي نخاني د كتب برکه. وما مساله وإذا دين ده ثابت شو الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. دليل أهم مسألة چې عام لعنت ویلې شیخ او معین انسان باندې خاص لعنت نشي ویلې. دا مسألة بلګه واضحه. عام لعنت ویلې شي وس رسول صلی الله علیه وسلم سوې دی حدیث کې لعنت الله په هغه چا دی چې هغه مور پلار باندې لعنت وي. نو تا یو کس ولیدو چې مور پلار ته کنځري کولی بدی ردی ویلی او دا غنوم خالد دی نو آیا دیسی ویلی شي چې په خالد دی د الله لعنتي ویلی شي نشي ویلی ځکه چې دا یو خاص معین انسان دی. تا دې لري کو د الله د رحمت نه نو ډیر دیسی خلک دي چې هغه په هغه ګناونو کې واقع شوي دي چې هغه د لعنت حقداري خو بیا ولهم الله د توبې توفیق ورکړي. نو تبع عامه خبره کې چې لعنت ته په هغه انسان باندې چې مور پلار باندې لعنت وي عامه خبره. لکه مثال د تکفیر مسله شو څوک چې قبر ته سجده لګي نو هغه کافر دی. کافر دی کنه دی؟ کافر دی. خو تا په خپل علاقه کې یو کس ولیدو چې دا غنوم دی احمد لاړو قبر ته سجده ولګول نو ته دې سه بډاری کوی چې احمد کافر دی؟ نه. دا غیر پر به شروط دي موانع دي تپوسونه دي تحقیقونه دي. بیا په احمد باندې د کفر فتوا لګي هغه علما او ربانيين علما. عام خبره وکړه قبر ته سجده لګول سره کفر دی صحیح. خو دې پلاني چې سجده ولګول دا کافر دی کنه نه دا موږ د سیداری کې نشو ویلې. دې کې ډېری خبرې کې دي لکه ګوره صحابه رسول صلی الله علیه وسلم تسوي وي زمونږ د پاره څه جوړه کا حدیث تر شی وکړه زمونږ د پاره یو نه جوړه کا موږ د ساچو اصلها کافران شو نه کافران نشو. ولی کافران نشو په دې مسله نه وپوه. نو کې دې شي د قبر ته چې سجده لګي جاهلی یا په زور زبردستی راوستي یا دماغ خراب یا بل دا خبره به معلومه کی به د غنبت به معین پربې کې هغه چته چې یو خاص انسان باندې تر کفر ټاپه راوځي. نو دغه شان د لعنت مسله ده. حدیث کې درځي چې المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان. مؤمن هغه نه چې په خلکو باندې لعنتونه وي. دلته مراد خاص لعنتونه. عام وایا د الله لعنت په هغه چا باندې چې د غیر الله په نوم حلاله کې شي.
خو خاص معین انسان باندې لعنت ویل شي نشي ویلې. دا مسله د ثابته کړه. اتمه مسله هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. په دې باب کې غټه فائدہ موږ د لوی قصه وورید چې هغه قصه د مچوا. التاسعه نهم مسله كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. ګوره وې د سړی جهنم ته لاړ د څه د لاسه د مچ د لاسه او وې د اراده نه و د زړه نه چې زه د مچ دی بوت د نزدېکت لپاره استعمالومه بل فعله تخلصا من شرهم. وې د مچ د دې لپاره راونیو چې د دوی د شر نه بچ شي. نو دلته وشکال زړه ته راځي چې جبر پوه شي نو بیا څنګه جهنم ته لاړ. ځکه شیخ محمد بن عبد الوهاب وی هغه خدا کار دې لپاره وکړو چې د خلکو نه بچ شي. نو چې د خلکو نه بچ کېدو د پاره دا کار وکړو هغه په زور زبردستی وکړ نو بیا د جهنم ته څنګه لاړ. نو دا غي جواب یو پوخانو شریعتونو کې دا مسله وا چې زور زبردستی د باندې وشي نو به کفر نه کوي. دا زمونږ په دې امت کې وې دا مسله د بعض علما دا وجه ذکر کوي چې دا زمونږ د امت لپاره خاص ده چې څوک د باندې زور زبردستی وکي او تا کفر وکړو دا غوي د یری نه وزله دي مطمئنو نو مسلمانې وې د دې امت لپاره خاص ده. اخو تیر شو امتونو کې دي نو داغه لپاره دام کفرونو زکه جهنم ته لاړ. دویم جواب بعض علما دا کوي وې زور زبردستی چې در باندې وشي نو پدې کې کفر په وینا سره معاف ته خو کفر په فعل سره نه معاف. وشو سره ته وې چې تو وای اولیاذ بالله چې الله سره شریک شتي ګینه مړکو مری ته دا غیر نه وې چې او الله سره شریک شتي وې پدې ته نه کافر کې وجه سره چې دا وینا ده سره وینا. خو یو سړی ته وې چې دې بوت ته سجده ولګوا ګینه مړکو دي نو ته بوت ته سجده ولګول وي ته کافر شو. ولې کافر شو؟ ځکه چې دا فعل دی. بعض علماء دا جواب کوي او خ جواب دی چې دې ذکر د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا خبره برابر نه ده چې هغه د زړه نه دا کار نه وکړي. دا کمزوري ده بلکې هغه د زړه نه کړو. ولی ځکه چې هغه ډایرکټ سوې مته استمه د مسلې د ساتي ما سره سنشتي انکار نه کوي. نو څنګه شیخ محمد بن عبد الوهاب دغه د زړه خبره بیانې دا خبره کمزوري ده په دې کې عظیمه فائدہ. خلک مونږ ته د امام محمد بن عبد الوهاب رحم الله مقلدین دي اجي سوي دي بسرواني څوک چې خطا شي کائن من کان د پیغمبر نه علاوه مونږه خطا ته خطا وایو او صحیح ته صحیح وایو. دیزی کې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خبره کمزوري ده سده کمزوري ده بلکې هغه دا کار د زړه نه کړي. نو چې د زړه نه کړي نو بیا د نور جوابونو د ضرورت نشتی. خبر ختم شو. لسمه مساله معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين. وګورئ د مؤمنانو په زړونو کې د شرک نه څومره لوی رب یره پرته ده. د دې حدیث معلومه شو څنګه وکيف صبر ذلك على القتل. هغه سړی صبر وکړو قتل او وجلو تم تیار شو چې ما مړ کړي ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر. واذا غوي موافقتي ونکو هغه مچ راونه نیو اگر کا غوي ته ویلو په ظاهر کې دي شو که زړه خو د الله ته معلوم دي نو دغه په ظاهر کې کړي وي او په زړه کې دغه حل نه وي. په زړه کې مؤمن موحد بیا هم الله بخله خو بیا په ظاهر کې ما کار ونه کوګوروي. مؤمنان د شرک نه څومره یریږي موحد د شرک نه څنګه یریږي. او دې کې یو فائدې ده ساتي چې کله یو سړی راګیر شي
د کفارو د طرف نه په دبنې زور زبردستی د کفر د پاره کیږي نو دې بسکی نو د دې سلور حالات دي سودی سلور اولنې حال دا دی چې د غوی سره موافق شي ظاهرا او باطنا هغه ورته وایي چې الله یوازې نه د شریک سره شتي دوی او الله والعیاذ بالله الله سره شریک شتي د بخلم وي پزړه کې مراوسته د مرتد شو د څه شو مرتد شو د سره مرتد شو زړه کې مو منله دوی ماغه یو سره په ظاهر کې موافق شو په باطن کې د غوی سره نه لګي د خبره بدیش خود زور زبردستی د لاسه د غوونه د بچ کېدو د لاسه د خبرو کړو دا جایز دي سورة النحل کې الله الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان خودی کې شرط ته چې زړه مطمئن دی بس په ایمان په خله دا خبره وکړه نو د جایز په مرتبه کې دي کوم مرتبه کې دي جایز دریم حال نو سره په ظاهر کې موافقت کوي نو سره په باطن کې موافقت کوي نه په ظاهر کې نه په باطن کې دا جایز دي او د اوچته مرتبه ده وی ما مړکه وی مړکه مړمک لکه چا لکه دې مچ په حدیث کې هغه ته سور کا مړ بدی کوی مړمک نو نه په ظاهر کې موافقت کو د مشرکانو سره نه په باطن کې موافقت کو د ټول اوچته درجه ده اوس دلته سوال کچرته په یو انسان باندې د سه حالات راشي نو صبر کول غوړه دي کنه د غوي سره ظاهر کې موافقت غوړه دي الجواب کچرته د په دې موافقت سره دین ته څه نقصان نه رسي او مسلمانانو ته نو به دې موافقتو کې په ظاهره کې ځان خو بچ کیږي کوم یو سره د عام مسلمان د سو کې پیژنیم نه او کافرانو راګیر کو چې تو وایا چې ځل نه منم او دې کوی چې ځل نه منم نو هغه څه نقصان نه ور کوي مسلمانانو ته ځکه چې څوک پیژنې نه چې څوک متاثر دي نه د عالم دي نه بل څه مقام هیڅ خبره نه نو مې سلور حالات دي نو سلورم بیا ده یدا په دې دریم کې داخله ولې شي دنه یو کس ته چې دغه په اسلام کې مقام دی او د دې خبرې د لاسه د ظاهري کفر د لاسه مسلمانانو ته نقصان رسي نو دې بس صبر لازم کوي او موافقت به دغوی سره کوي نه کوي لکه اوس یو عالم دی مشهور عالم دی ټول خلک پیژني او دته وی چې ته بنن په پروګرام کې دا وې چې بت سجده لګول د عبادت په نیت دا جایز دي طواف جایز دي چې وتوال جایز دي یا ته په پروګرام کې وې چې د الله سره شریکان شتي یا ته به دا وې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنه پیغمبر نه دی د دنیا بعدم پیغمبران شتي دا ټول د کفر خبري او کدی پروګرام کې دا ونی نو موږ به نن د شپې مړکو دی به وای نه به وای وجدا چې د ویلو سره امت ته نقصان راشي نو د مرګ دومره نقصانی نه دی څومره چې د وینا نقصانی ده او په دې کې خوري واقعا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه د وخت بچایانو جیل ته چولو په دې خبره چې هغه قرآن د الله کلام دی صفت مخلوق نه دی نو چې دا کلام د الله صفت او الله مخلوق نه دی نو صفت به مخلوق نه دی کنه او دا هغه وخت بدعتیانو او بچایانو د عقیده و چې قرآن د مخلوق دی او سره دا خبره نه منله دا کفر دی چې قرآن مخلوق دی جیل ته واچو وی ټکاو
دغه سره ډیر علما په دې جیل کې په دې مسله کې خو هغه بیا ومنله ظاهرا چې قران څه دی مخلوق دی او د جیل نه ووتو چاغه عام علما نو بیا امام احمد بن حنبل ته چا مشوره کړی تم دي شو هغه بهر د جیل نه بهر په لکاو خلک انتظار کوي زما او کما د خلینو د ټکه وېستو چې قران مخلوق ته نو داخله کو به سوق راټینګي او سوق به پوهږي به مسله باندې نو باقي جیل کې پروت خو خبره و نکړه نو چې کله یو انسان په امت کې مقامي هغه بس کوي هغه صبر کوي عام سړی دی نو دې موافقت ظاهره کې کولای شي په شرط دې چې بزړه کې ایمانی الله دې سیم امتحانونه موږ بچ کی لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې کله د کعبه په سوري کې رسول صلی الله علیه وسلم پروت او د خباب رضی الله عنه دې نور صحابه کرام رالو یا رسول الله تعالی ته ویني چې موږ مرستو کی په وخت کې به مسلمانانو باندې سخت ډیره زیاته شي وی رسول صلی الله علیه وسلم د مخ سور شو را پاسید وی تاسو سختي کم ذکر لیدلی په خاني امتونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې د وسپنو په منګزو به ته غوخه منګز کړ خو ایمان به نه پرې خوته او په کند کې به نیم خخ کو به بسیاره راوړو دو ټوکړي به خو ایمان به پرې نه خو دوی تاسو نن وای چې الله ته وای تاسو د ورېدو خبري ډېر اساني دي مونږ لیدلې د ایمان د ډیرو چې زه جمعه ته منزل نشم راتلې خپل مزدوري نشم پرې خو دې زه موبایل دومره مجبوره کړې مجر الله نه اړولې ما زه پیسو دنیا دومره مجبوره کړم چې الله او پیغمبر رانه ير کړی زه خوب او آرام او سکون دومره مجبوره کړم چې الله عبادت رانه پاتې کړي نو د وسپنو دی منګزو ته وسوک ټینګ شي په ورېدو کې اساني نور الله ته سوال کوي او یا الله دې امتحانونه منګه سکه وساته ځانته دې ونه ګوري چې سوکیما چې راشي ډیره ګرانه ډیره زیاته ګرانه اصحاب الاخدود چې کله کنده وکنهسته شو دغه مؤمنانو ته گزارل او پای کې وور نه زنانه را له ماشوم وزرغي کو نو هغه دي کندې ته چې گزارل لګو درې ده دایو د الله طرف نه ناشنا کارو چې هغه کې ماشوم وته وي چې مورو اوس ودرېږي مو د الله لپاره ته وردانک نو د ډېر ګران حالات چې ته دې سوچ ونه کوي ګوره په موږ چې زمکه ودربو یو فلدین پرې دوه سنت دي اسکو وې د جیداد نه بریو به سمنه ودې پیغمبر طریقه پرې دي پاتې راځي چې څوک د بسې ټوپک او چړی او دا راوړي چې دین پرې دی کنه دلته د علالوم او ټوکړي ټوکړي کومه د دې غټ ایمان غواړي مخکې ورځ کې ما یو تصویر ولیدو د بورما نو پاغي کې هغه کسي ټوکړي ټوکړي کړي دي بالکل ټوکړي ټوکړي کړي نه الله سي جدا پروت او سبحان الله د الله ستګو ته دي چې بر توحید کلمه ویلې زه حیران شوم چې دا ډېر لوی ایمان دی چې سړی ټوکړي ټوکړي کیږي په هغه ټوکړي ټوکړي کې دغه غلاس چې دغه جدا پروت او ګوته دي چې نوري چې الله یو دی دا ډېر غټ ایمان غواړي ډېر غټ ایمان غواړي ډېر غټ د غرونو بشری ایمان غواړي بلکې زم غرونو ته نشي ټینګېږي غرونه هم دې ته نشي ټینګېږي خدای اشتید الله بندگان چې ویل الله ته توفیق ورکړي نو سوال کوی همیشه چې یا الله موږ د امتحانونو نه وساته کمزوري مته ستو کنه موبایل ته نشي ټینګېږي پیسو ته نشي ټینګېږي
مزدوري ته نشي ټینګېدل، ښځې او بچو ته نشي ټینګېدل، هغوی د دین نه اړولي وو. نو چې له دشمن را باندې راشي او مسلط شي او را باندې زور زبردستي وکړي، الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي. یولسمه مسله ان الذي دخل النار مسلم، وهغه جهنم ته چې لاړ هغه څه مسلمان. ولې؟ لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وی هغه کافر ونه بیا دې خبرې څه مطلب نشو چې د مچ تلاسه جهنم ته لاړ، خو سم جهنم ته تو. دولسمه مسله فيه شاهد للحديث الصحيح، ودا حدیث دا هغه صحیح حدیث گواه دی. کم یو؟ الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رسول صلی الله علیه وسلم وی جنت تاسو تستاسو د پیزارو د تسمې نم زیات نږدې دی او جهنم هم نږدې دی. نو دا حدیث دغه گواه څنګه؟ یعنی د مچ د لاسه دغه یو دومره نږدې جهنم ته ننوتو او د بل د مچ د لاسه دومره نږدې جنت ته ننوتو. نو هیڅ پته نه لګي، جنت او جهنم ډیر نږدې دي، هیڅ پته نه لګي چې ته به کوم عمل سره ورته ورننوځې. الثالثة عشر دیارلسمه، وی دا خبره ته واضحه شوه چې د زړه اراده دا اهم شی دی. د څه اراده؟ د زړه اراده. تر دې چې وی دی شیخ محمد بن عبد الوهاب وی دی بوتانو د بندگی چې کول دوی ته دا مسله معلومه. اوس وګوره وی مچ ورکا، مچ معمولی دی که لوی دی؟ معمولی. هغوی څه غواړي اصل کې؟ د زړه اراده غواړي. د هغوی ته هم پته ده چې خیر د مچ ورکا، دا مچ د غیر الله په نوم باندې ورکا، خو اصل شی زموږ په دې زړه کې پکار چې ستا د اراده چې د غیر الله په نوم باندې شو. یو سړی دی د الله په نوم یې دوه ریاله ورکړو. یو واقعه د ابو عقیل رضی الله عنه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا د پاره اعلان وکړو او دوی چې حالات ډیر سخت دي، موږ سره څوک مرسته کولای شي وکړي. نو خلکو قسمه قسم سامانونه، مالونه، ناشنا تاریخ صحابه کرامو لیکل دي په دغه موقع باندې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو د کور ټول سامان راغسته، ټول راغسته. رسول صلی الله علیه وسلم کور کې څه پرې خو دی؟ وی الله او الله رسول. نبی فائدہ دیږي کې عمر بن خطاب راغی نیم مال راو، خداغه غنیم دغه دی پوره نه سو ډیرو، خو به تم ورسوکته ابو بکر صدیق ته. حالکه ظاهره کې دغه مال سره لګ دې د عمر دا ډیر دی، مسله ده سره زړه ټول لاغسته. عبد الرحمن بن عوف راغی وی شیندلی دا پیسې، ډېر سخت مالدار و. بیا عثمان بن عفان راغی او عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت مطابق 900 اوخانی راوستي، 900 او سل اسونه. او بیا لاړ وی رسول الله اعظم چې راغی د سر زری دی کپڑے ته د رسول صلی الله علیه وسلم جوړی ته دې سره کړهاري کو. رسول صلی الله علیه وسلم عثمان چې دنه بعد سکی نقصان ولا نه ورکی د سیم جنتی دی. نو هر شي د اوس مطابق کار کو. بدی کې یو ډېرې د کجورو، هغه د کجورو ډېری ته صحابه کرامو د کجوري چولې دا په لار به وخوري، دا وخت غټ خوراک کوم د کجورو. نو دی په لین کې ولاړو، نه ابو عقیل په کې ولاړو، هغه په موټي کې وسو کجوري راغستې او دا الله نه ولا حیا ورتلو، د پیغمبر نه ولا حیا ورتلو، نه هغه پټي ساتلي. چراغ رسول صلی الله علیه وسلم ابو عقیل تسروړي، بس بیا دغه ټیم کې دغه په ځل باندې او ناشنا دغه وشو چې ما خو پټول او ته راخاره کی. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عقیل دویم پیر دریم پیر نو دغه یو څو کجوري
دی ډیری ته ورواچولې او جړلې او یا رسول الله دا مزدوري وکړو می ګټلې را مې وړي نو منافقانو پوری وخاندل وی الله ته د دې سو کجورو څه ضرورت چې ته دار رواني کړی الله سبحانه وتعالى دا وی هغه انجام بیان کو په قران کې فيسخرون منهم سخر الله منهم دغه ټوګه کې به د مؤمنانو وګوري چې الله دې دوی سره سکی هغه هم تاسو ویلي خبر مې دی پر اوسه واقعي لګي کجوري راوړي خدای لګي سدي ډیری دا لګي دا عثمان رضی الله عنه دغه مقابله کوي دا لګي دا عبدالرحمن بن عوف دغه مال مقابله کوي دا لګي دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال مقابله کوي دا لګي دا عمر د مال مقابله کوي وجه دار چې دا دغه سره هر څه مال ظاهره کې لګ دی خو واضح شو چې ابو عقیل هر څه قرباني بس سیرتونو کې د سره دي چې بیا بهر ولاړو نو یا رسول الله کله بزو تبوک غزات ملګرو ته ډیر هرست دی ابو عقیل بار بار ته پوښتنه کوي وزه ته پوس په دې ډیر کوم چې په دغه کې خو کمزور رالم خو دا بدن ټول خوري کوم وي نو زه د مال په جانب کې کمزور راغلم او کما سه ډیر سوی ما ور کول خو چې صرف پیغمبر روان شي او زه سره لړ شم نو زه دغه زور دغه کمې د زبدیږي کې وباسم چې د بدن ز په تبوک کې خوري کوم تل خور سره دا هغه انسانان دي چې زونه ډیر څه غواړي د دوی غلګه هم الله ته ډیره زیاته ده او هغه ډیره چې ریاکاری پکې دا ځان په خې او صفاتونو د پاره کې نه غډیره څه ده لګه ده یا بالکل هیڅ نه ده دا خو اخر چې لګه ده و دې سم کې دي چې بالکل هیڅ نه ده نو دم د دې حدیث نو واضح شو چې اصل مسله ده څه ده اصل مسله ده زړه ده دغه نه بعد باب راوړی یو لسم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب بیان د دې چې پاغه ذکی به د الله په نوم حلال نه کې په کم ذکی چې د غیر الله په نوم حلال کېږي نشنا باب په دغه باب په سر ورځي چې دا بالکل د ترتیب ډیر مزیدار شو الته وی چې د غیر الله په نوم حلاله څه ده شرک دی نو بیت ته دوی خبر غو دومره خطرناک ده چې په کوم ځکه مشرکان د غیر الله په نوم حلالي کوي تبال ته د الله په نوم حلاله نه کوي وجه څه دا بیان شي واستورلی مشرکان لګي د خپل بت ته پاره یو ځای خاص کړي د غوسر خاص عقیده ده تا په کوم ساروي بوت د الله په نوم دی حلال کو یو څو نقصانات شو یو ظاهره کې به د باندې خلک ګمان کوي چې تم د دوی ملګری دي چې کنه دوی ما زړه کې دې ټکی ستا به ټکو شي په زړه کې دي یو ټکی وبګي ولې چې دې ځکه سنه څه چل شتي الته مشرکانو خاص کړی دی ته چې د الته لاړې او ساروي دی الته بوتو دستا په ځلا سره کوي نو دریم نقصان پکې دا دی چې د مشرکانو سره مشابهت وکړو او دسی دی وی لسان الحال ستاده وی لسان الحال لسان په دوه قسمه یوی لسان المقال دا هغه جبه چې حال بیان کی خبره او کی دویمه جبه ستاده دی حال او د کیفیت ته هغه بیانې لکه اوس یو سړی غریب دی ډوډۍ خوري ډوډۍ ته ضرورت یې مثال بل خو درکې دلته چې صفای کې د بنگالیان نو چې کله په خوا تیریږي هغه ته پته لري چې د عرب صدقه ولې زه د عربو خبره کوم نو چې کله په خوا عربی تیریږي نو دغه صفای ولو تر خپل طرف نه سلام کوي
الګ پکړ دی سلام سوکو د عربیو کې کوم چې تیر خو سلام هغه دوس په جبه باندې خبرو کړ خو هغه ته وی لسان الحال جبه د حال او د کیفیت نو پاګه جبه د وجه غریب ما کسره کې خو د حیا او د عزت تلسه په دې بل جبه ونه وي چې کوم باندې خبره کیږي غي ونه وي خو لسان د حال یعنی حال چې کوم د کیفیت چې کوم دی پاغه باندې ویناو کړه چې زه سم زه غریب ما درون په پوشي سپک پورې خان دي درون به شي پوشي نو سپک پورې وخاندي دا مړ چمچي چلای یا ماته دي سو یا ماته ځانو د غټ ښکار شي دې ته سوچ نه کوي چې دا بل څه مطلب دی خو ته په حال باندې پوه نه شو هغه ته خبرو کړه ته په هوټل کې ناشې ډوډۍ خوري یو غریب راغی دا دروازې نه ترې سي ګوري سترګې خواري اړې راړې سي وی ته خبرو کړه خو ستا عقل کار نه کوي هغه ته وی زه سم و دې شی خدا د لسان الحال نه معلومه شو ابل لسان استعمال نکو اوس د فرق معلوم شو کنه کم سړی چې د مشرکانو د عزت الله هغه به کې د غیر الله په نوم حلالي کوي د به کې د الله په نوم حلاله وکړه په خله نه وي چې د دوی د کار صحیح دی خو د حال نه دا معلومیږي چې د چې الته زیره زی نو اشاره دې طرف ته چې زماده کاروم صحیح دی استاد سودا دم صحیح دی نو که چرته ستاسو سره نه لګي نو الته څه کې چیزي د دې د لاس شریعت د دینه منع کړی دا چې تب په هغه ځکه د الله په نوم حلاله نه کوي په کوم ځکه چې د غیر الله په نوم حلالي کوي مسله خطرناکه ده دا خو پرې دا خو ډیره غټه ده غیر الله په نوم حلاله کوي د غیر الله په نوم چې په کوم ځکه حلالي کیږي موحده تبالته حلاله نه کوي هغه باندې دلایل وروړي اولنی آیت راوړي د وقول الله تعالی لا تقوم فيه ابدا د مسجد الزرار طرف ته اشاره وکړه چې الله پیغمبر ته ویلو په مسجد الزرار کې به مونږ نه کې مسجد الزرار کې به مونږ نه کې لنډ واقعه د دې بیان کوم ابو عامر الراهب الفاسق د پانسارو کې د خزرج د قبیلې نو او ډیر مخوري انسان وباوي کې د نصرانه شیو نو بیا چې کله د پیغمبر د هجرت نه خبر شو چې هغه خوراغه مدینه ته نو د لاړ مکې ته او الته د مشرکان را ګرم کړو په جنگ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو د احد غزا پکې رااله د خپل قوم را ګرم کو هغه خلاف شو هغه له دا خبره نه مله د بیلار شام ته او دا غزي بچایانو سره ملاقاتونه وکړو د هغه زینه به خاتون را لګر خپل ملګرو ته منافقانو ته چې کوم په ظاهر کې مسلمانان شي او په باطن کې سو کافرانو نو د دې خپل ملګرو ته خاتون راولګل چې یو جمعه جوړ کړي د مسجد قباء په خوا کې د جمعه به یو سو فائدیو کې الله په قران کې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا مسجد الضرار یعنی ضرر ورکون کې نو یو فائدہ به دا وشي چې ضرر به ورکی مسجد قباء ته څه ته ضرر ورکی مسجد قباء وکفر او کفر دغه کفر یو دویم کار به د څه مطلب دی چې مرګرو ته دغه راولي کوي وتفریقا بین المؤمنین مؤمنانو په منځ کې وسه پیدا شي اختلافات پیدا شي وارصادا لمن حارب الله ورسوله ابو عامر په دې خطونه کې دامو لیکل وی جمعه جوړ کړي دا به زمنګ د سوکۍ زیش یا دا به زمنګ مورچه شي نو د دې ځنه به موږ عملی کوو په مسلمانانو باندې ظاهر کې خو موږ ناس په جمعه کې نو څوک بر باندې بد ګمان نه کوي چې دا خو دوی به دا کار کړي نه د ظاهر کې شکل د څه دی شکل د مسلمانانو د جمعه ته نو دوی د جمعه جوړ کو
د افتتاح د پاره پیغمبر راووتو یا رسول الله موږ جمعه جوړ کړای بس د الله د بندګۍ لپاره تر شي 2 رکعات پکې رسول صلی الله علیه وسلم به د خلکو مطالبات پوره کول چې کم به کولای شو وته سید زبردست بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته په منځ کې د تبوک د غزا رااله رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته زره تبوک په غزا کې مصروف یم او چې راشم نو بیا بازار شم خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل یو څو ملګری ولېګل الله ایتونه نازل کړو لا تقم فيه ابدا په دې جمعه کې به نو درېږي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه اکم جمعه چې دا ولې ورځ نه د تقوا په بنیاد جوړ شوی دی هغه ډیر حقدار دلته موږ کوو حقیقت چې کله پیغمبر ته معلوم شونه ملګری ولېګل واغه جمعه یې سکو هغه وران کو اولنې جمعه چې د تقوا په بنیاد جوړ شوی دی نو په دې کې اختلاف دی بعض علماء د مسجد نبوي ده بعض وی مسجد قباء دی او د ډیره واضحه ده چې کوم جمعه ته مسجد قباء ځکه چې رسول الله چې مدینه ته نه وته یا نه وته نو اول په قباء کې وخت تیر کړو الته د جمعه جوړ کړو فيه رجال په دې جمعه کې خلک تی سړی دي سړی فيه رجال دانی چې بلی کې مؤمنان دي فيه رجال په دې کې سړی دا رجال ټکه دلیل لري چې بلی کې خاص سړی يحبون ان يتطهروا خوخي پاکواله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوینه ته پوښتنه کوي الله ستاسو صفات کو چې تاسو پاکواله ډیر خوخوي تاسو اخر څنګه طهارت حاصلوي ناغو ته دوی چې منګه استنجا همیشه په وبو باندې کو په کانو نه کو استنجا په وبو استنجا په کانو کوم وره وبو او پاکواله د کوم سره ډیر راځي د وبو سره راځي کې شک نشته په هغه وخت کې وبو استعمالول ګران لکه نن سبا خو آسان شوی دی په پونه دی یو شی له بل په هغه کې ډیر ګران و نو چې داغه حالاتو مطابق به سړی همیشه د استنجا کې وبو استعمالي نو دلیل چې د پاکواله او په طهارت باندې ډیر مین دي نو الله یې صفاتو کو الغرض دلته دا مسله د دې لپاره راوړه چې وګوره مسجد زرار جوړ شوی د ګناه د پاره چې موږ به ضرر ورکو مؤمنانو ته د غوي جمعتونو ته شیخ محمد بن عبد الوهاب دی دلیل ته ګوري سره چې مسجد زرار د دې سره څه کار دی چې په کوم ځای کې د غیر الله په نوم ذبح کیږي الته ته ذبح ما کوه ګوري دلیل ته سوچ پکې ما سره کوي ویخي کو دی ها الله پیغمبر ته مسجد زرار کې بموس کې به خداموس پیغمبر د الله لپاره کو د غیر الله لپاره کو د الله لپاره کو نو یو ګورا پیغمبر د الله د لپاره موس کو خو په دې سي ذکر کو چې الته د الله نه فرمانی کیږي نو الله منکو نو دغه شانت قربانی د الله په نوم کې خو په دې ذکر به نه کې چلته د الله نه فرمانی کیږي دلیل کوم ځای راوغست دي ته د علماء ذهن او دي ته علماء د مخ چې عالم ویني په منبر باندې ناشي مزي وکړي را سې مزي وکړي د خوراکونه د نعمتونه او د پلانې او د پلانې الحمدلله الله دې په علماء باندې نعمتونه خبره راخي الله دې له خمزي ورکی خو دې چې د نعمتونو کې دی او مزو کې دی نو د دې مسوجه ده هغه وجه ده چې الله د دین لپاره ها کوشش کړي کنه لري کړي کنه د مور بخېټه کې عزت کړي کوشش کړي د الله دې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله قبر د ایمان د نور نه رڼا کی الله دې هغه قبر نه جنت باغچه جوړ کی سبحان الله مسئله د قرآن نه ثابت کړه لکه اوس کې دا مسله ته نه اوریدلې او ته د قرآن زبانی دي سره د ترجمه او زه ته وایم چې قرآن نه دا مسله ثابت کړه چې بکم ځکه د غیر الله لپاره حلال کی یلته به حلال نه کې یو ټکی وای خو نشي ثابت یو ټکی وای
ثابت به نه. خو د ذهن د علماو دی او د پوهه د علماو دی چې الله ول ورکړي ده. نو دی شیخ رحم الله ته د قران نه مسله ثابت کړه، وسته تویرا شه حدیث له او دغه ژوند د مسلمان دی قران او حدیث. دا غلطه ده، قران او بیا حدیث دا غلطه ده. قران او حدیث یعنی دوانه یو ځای. چې تا کله قران نو مطلب قران اوچت شو بیا حدیث د دې مرتبه کې کو نه. ته چې کله مسله ګوري پس کې به ګوري قران او حدیث کې. دا نه چې قران کبدي کې ملاونه شو بیا حدیث دی، بیا څه مطلب دی؟ ولې دغه دین نه دی څه، دغه دین دی کنه. نو ته کوم مسله په دین کې ګوري کنه، نه چې په دین کې ګوري پس کې به ګوري قران او حدیث. او په پښتو کې عطف ته پاره دی، یعنی پښتو کې د او مطلب چې یو شان دي، یو شان مطلب انفعونو کې به یو ځای ګورم، اگر که فرق شته دی او دغه کې دا هم مسله ده ساتي. وسته ویرا حدیث مو وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، ثابت بن الضحاك وي قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه. یو سړی منخته کړی و چې زب یو اوخ علالومه په بوانه علاقه کې. د نظر او منخت د مسائل بعض کنن بیان شي، نو باقی په روان درس کې بیان کو. د نظرانه او منخت د مسائل تفصیلی مسائل دي، خو په اصل کې په عربی کې النذر په ذال باندې په ضا باندې نه، یو غطا د طا خور چې کومه د ضا ده دا هغه نه دی، اخو نظری اخو کتو ته وي. دي ذکر نظر په څه باندې دی؟ په ذال باندې دی. خور د دال، ذال خور د دال او ضا خور د طا. دلته ذال مراد دی چغه خور یا رور د دال دی. ښا النذر دا په عربی کې وی یو شی لازمول، دا په لغت کې مطلب دی او په اصطلاح کې مطلب دا دی یو دیسی شی په ځان باندې لازمول چې شریعت نه لازم کړي. ورسېږي وی د الله په ما باندې دادی چې زب سلور رزي روجي نسم. اوس د سلور رزي روجي په دې پلاني باندې لازم دي نه دي، خود څه کړي په ځان لازم کړي. ما د منخته کړي د الله لپاره. د نظرانه او منخته د مکروه ده. څه ده مکروه؟ مکروه مطلب دی چې نه کولی غوړي، بلکې ناشنه ده. د بعض علما وی حرام دي. وجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې لا یاتی بخیر، خیر پکې نشته. په نظرانه کې خیر جو سوچدا څنګه خیر پکې څنګه نشته؟ خیر پکې دسی نشته چې یوا پدې کې یو خو الله پتا څه شنه لازم کړته ولې لازم. دویمه منخته په دوه قسمه دي، تفصیل به تکوم. یو عام یو مقیده تړلې شوی. تړلې شوی بیا کراهیت د دې ډیر دی ک الله دا چلو کو نو زبدا وکم شرط ورته، یعنی مطلب دی چې بغیر د دین الله دا کار نه کوي. دریمه ګرم شي خبرو کی بیا خیو غست تاویږي مولیانو بزی ګرځي جو سو کوم. ما ویلو چې ک پلانې روغ شنو زبدا غواله لومه کوم چې من کړول د بیزاله لولې شم پټیم کې ګرم شي وا اوس خبره ستره وړي بيزي ته بلو ځل چرګي تر کوزي. رسول صلی الله علیه وسلم لا یاتی بخیر ها وانما يستخرج به من البخيل. دغه فائدہ بګری چې د بخیل نه بګی مال لوي. بخیل اسی صدقه خو نه کوي خو دغه چې تدخلین ووت یو ورځ کله د پلانې کارو کو نو زما پلانې سروي لالکم دغه دخلین ووتو بغیر د دینه کوي نه. بخیل هغه گزاره کوي چې بخیل دخلین چرته وځي نبی به ګراګیری چې بیا خدا خو دې خو نشي تل. نو مکروه شو، حکم یې شو مکروه. که سره دا سوالو کې چې الله د مؤمنانو صفت کړی د قرآن کې چې دوی خپل منښت پوره کوي
نو څنګه ته مکروه وي دې مسلې تفصیل به ما پر روان درسي کو خو زه اوسې ته کوم دا جواب موږ وې دوه مسلې دي یو منخت کول دویم منخت پورا کول الله صفت کوم کړي کمی چې پورا کوي او چې د منخت وکړه خو د لازم شو اوس پورا کول د مؤمنانو صفت خو ته شریعت دا وی چې ابتداءا یعنی د ابتداء نه مکه و منخت په ځان باندې هغه شی ملازم او چې الله در باندې نه دی لازم کړي په دې ورسې دي کنه ها دا سړی راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې باقی د نظرانی او د منختی مسلې د په روان درسې کوم اقسام او احکام ټول یو سړی راغی یا رسول الله ما د منخت کړي د الله د پاره چې زبد اوخ علالومه په بوانا علاقه کې پیغمبر ته تاسو کو هل کان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد په دغه علاقه کې د جاهلیت په زمانه کې د بت بندگی خو نه کېده کنه هغه نه یا رسول الله دغه زمکه باندې په دغه علاقه کې د بت بندگی نه دی شوی خو پیغمبر ته فعل کان فيها عيد من اعيادهم دغه سم میله خدای ځکه نه لګیده کنه خاص چې دغه د دین سره تللی شي نو یا رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوفي بنذرك لا شر خپل منخت پورا کا فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله اغه منخت بن پورا کیږي په کم کې چې نافرمانی د الله وګوره پیغمبر څه سوال وکړ ها بوتان خدای ځکینو ولي هغه دا چې کدي چې تلل شلته لاله اوس خو به نشتی بوت خو خلک به دوی چې دا چې راغله دیم کې پاک زړه عقیده راغله دي مخکې دلته بوت ته پر خلکو علالي کول نن دې راغنه دې کې هغه د پر راغله دویمه ده تر تازه کو صدیکو را تازه دي خلکو نه يرشه او د زی او دلته عبادتونه د بوت ته پر تا خو الله لپاره وکړه خو غزې دي سکو هغه دې را تازه کو نو په دې کې د الله نه فرمانی ده اگر کله الله په نوم حلال نه خدای غیر الله په نوم چې کم چې حلالي کې التبنه کې رسول سموي چې دسی منخت به نه پوره کیږي چې بای کې صحیح نافرمانی ده الله او دا به ذکر کوم اقسام د منخت پای کې بدارای شي کوم منخت کې ګناي دغه څه حکم دي ولا فيما لا يملك ابن ادم او هغه منخت به نه پوره کې چې د ادم د بچی په لاس کې نه رواه ابو داود حدیث ابو داود رحم الله راوړی امام بیهقی راوړی امام طبرانی راوړی امام ابن حجر صحیح کړي د دې سمته چې ادم د بچی په لاس کې نه دي ډېر معنی دی یو ده یعنی هغه کار مکو چې هغه نه کېدولې هغه منخت به نه پوره کیږي لکه اوس یو سړی دی وی کدا کارو شو نو زبد الله د پاره په دې خپل لاسونو سره الوزمه سم خیر منخت سیده نه ده ولي دغه چې د پلاس کې د کار نشته یا یو بګی دا وی زو د الله د پاره دا منخت کومه په ما د الله د پاره دا شو خپل گاونډي یاد کی چې زبد پلانی سیب د کور سلور چرګی حلالوم صحیح ده ولې نه صحیح ځکه چې د پردي مال کېږي صدقه کوي نو دا نه کیږي رسول سمو چې دا منخت بنه پوره کې رواه ابو داود د حدیث ابو داود رحم الله راوړي دې کې ته فائدې ذکر کومه دی اول دا فواید پورا کو به دغه بعد کده مسله فواید پورا شو ټیمو صحیح ده کنو به روان درس کې بیان ک ها په اخر کې دی په اخر کې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله فيه مسائل په دې کې مسلې دي اولنی تفسیر قوله لا تقم فيه ابدا وې دې خبري تفسیر پکې وشو دغه آیت وشو کوونه شو کوم آیت مسجد زرار خبره چې وکړي شي دیو مسله ان المعصيه قد تؤثر في الارض وزمک اثر گناہ اثر کی بسکه پس مکه باندې وکذالک الطاعه ودغشن بندگی
په دې به دلیل پیش کړم او هغه دا رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله بد عمل انسان خخ کړي شي انسان په خولو کوي تاجی کوي که جنتی له جنت ته لاړ او که بد عمل دی نو خخی کوي چې بندگان او زمکه او زناور او ونی او ګټی ته دمشي سدي دمشي زمکه ونی ګټی یعنی د دې بی دین انسان د ګناونو اثرات په سبانیو په زمکه باندې مو زمکه تیم تنګو بندگان خو دې تنگ دی خوازه خو زمکه تیم تنگ ده ګټی تیم تنګی دي ونی تیم تنګی ځکه ته دیو کې دا خاص کوي نو ګره مسجد زرار الته ګناه کی کنه الله پیغمبر ته وی په دې زمکه باندې ګناه کیږي ته به موږ مکوا دريو مسألة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال غند خبره هغه خبره چې سړی په نه پويږي هغه به واپس کې هغه مسلې ته چې واضحه چې د اشکال ختم شي لکه کوم دغه مسله واسطه دغه سړی راغی پروسس هم پسې یا رسول الله اوخ علالومه به کوم ځکه بوانا علاقه کې نو پیغمبر ساسه او دا مسله ده اشکال دلته دی چې دغه کی کنه کی نو پیغمبر هغه مسله واضحه کړه ته پوښتنه تی وکړو نو اشکال څه شو ختم شو سلورو مسله استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك مفتی له پکار د چې د مسلې تفصیل وړي کله چې د ضرورت مده هر وخت نه دغه چې د مفتی صاحب هر مسله کې تانه تفصیلی ته پوښتنه کوي نو دغه د بچله به جوابونه مور نه کینه بينزو مسألة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع پس مکه کې یو ځای خاص کول چې ما نظرانه کړی د یا منښت می کړی د الله لپاره چې زما په پلانې زمکه کې د الله بندگی کوم نو د جایز دي کنه دي جایز دي خو اذا خلا من الموانع چې کله به موانع نه موانع ده شو لکه رسول سم چې ته پوښتنه چې الته د غیر الله په نوم لري خونه کیږي الته د بوتانو بندگی خونه کیږي الته د مشرکانو اختر خونیشتي شپږمه مسألة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهليه ولو بعد زواله کله دغه زمکه کې چرته د جاهلیت د زماني بوت پروت او پوخا نه الته بیا د عبادت نکه اگر کدا بوت ختم شوی ما وجه ذکر کړه وما مسألة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله کچرته دلته د مشرکانو میله لګي او دغه یو خاص اختری نو تب بیام التنزي د عبادت لپاره او نه بده ساروی التلاله او نه بده منخت پوره کې اگر کدا غوی د اختر ختم شوی دغه هم د قوجه چې دلته لړ خلک به ګومان کوي چې دیم د اختر په نیت راغله او دغه میلی په نیت راغله الثامنة التو مسألة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التبا پدغه زمکه باندې بدا منخت نه پوره کې ځکه چې دا منخته په دې منخته کې د الله نه فرمانی ده او په کومه منخته کې چې د الله نه فرمانی هغه پوره کې نه به پوره کې نهمه مسألة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا مشرکانو په اخترونو کې د غوی په میلو کې د غوی په خاص رسمونو او رواجونو کې به مسلمان نه شریک کی لسمه مسألة لا نذر في معصية لا نذر في معصيه مطلب دا دی چې د الله په نافرمانی کې چې کوم منښت وشي هغه نه پوره کی یو لسمه مسألة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك د آدم د بچی د لاس په لاس کې چې سندي او پغی کې منښت او نظرانی کوي نو دا به نه پوره کیږي به نه به پوره کیږي د دې سره د باب اختتام ته ورسېد او د دې نه بعد چې کوم باب دی هغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو باب من الشرك النذر لغیر الله په شرک درځي د غیر الله د پر نظرانی او منښت کول په دې تیر شوی درسونه کې نظرانی مسلې بیان کړل درسه د پاره د قربانی مسله او د نظرانی نو وګوره د نظرانی مسله د پر روان درس کې بیانې
نظرانه او منخت د غیر الله په نوم د څه حکم لري دا په روان درس کې تفصیلا بیانېږي او زه به ان شاء الله په هغه درس کې تاسو ته اقسام هم بیان کوم چې یو سړی په غوسه کې منخت او کې دی بس کوي یو سړی د کار په ځان باندې لازم کې چې به کول نه شي دی بس کوي یو سړی د کار په ځان لازم کې چې به کې د الله نافرمانی او د ټول مسلې به ان شاء الله په روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى د مرګ پورې موږ په دې توحید باندې قائم او دائم لري او الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين